لکه د پټرولو د ګرانېدو څخه په دې زمیندارو کم تندر را پرېوتو. ته څه خبر یې؟ نه کنه نه یو خبر هم که چې څه حالات دي یار. ډالۍ خوړو خبر نه دی، صرف د چورو اخیستو نه خبر دی. د پټرولو ګرانېدو نه مخکې چې لاړم د خاورې بورۍ په 10,000 وه، د هغې نه بعد یې راله په 14,500 راکړله. ګاډي خو مې هسې هم خرڅ کړه، ټیټر مې مودرو، اوس ځان له یو غویالم او په هغې به د هغه هم خادم کوم داسې هلې زمینداره پاتې. پالوا موړ شي بیا خو به دې مونږ لږ خبر کړي وو، بیګام ټیکټر واغستو سره د لوټره مزدورۍ له، او اوس خو دا علي نو بس بیا خرڅوو. لالی ټیکټر یې علي، په دې حکومتونو کې لالی ټیکټر یې علي. د مور زامنو او زه نو د دې پاکستان یو ستر شهري ما او زما دا حق جوړېږي چې زه اواز چوت کما. بالکل به چوته زه خو نه قرارېږم، زه خو ته ملک لاړم. پس شي په غولو یاره دا منې ستاسو نیتونه خراب دي ملګریا. دا باچا چې په موږ مسلط شوی دی او دا حکومت چې په موږ راغلی دا ستاسو د وجې د بېکاره خلکو نه راغلی. یاره عجیبه دا ټیرونه په پاکۍ سره شي. زه بس راځئ زه خو ته پکې یو 2 ګاډي سیزم ځن پرېږدم. 2 ګاډي بالکل راځه. زه ورته په دې روډ کې سملم مکمل. اوده شه پکې خو چې پټرول ارزان شي. اله دا جبار ډله څه کوي؟ منیرګله پلس عمرګله موږ له به ځان له ټیپو سلطان نه راځي چې زموږ اواز چوت دلته راشئ خوشاټارو، اواز به موږ په خپله چوتو. څه کوئ؟ ستاسو غونډه کې د پروت قام دپاره اواز چوتو. نه موږ له ټیپو سلطان نازي او نه موږ له د سعودي نه ساقي جان نازي. تاسو دا درې خو ټیک یې، خو په دې پرنده څه کوئ چې را روان کړی یم دی؟ دا د احتجاج دی؟ هلکه خوله سمه خو دغه قسم د ګورګوره ته محکومه مې چې پرېږده. غصه به هلته په روډ کې غصه به خلک د دین واوړه زما نه بغیر د احتجاج ناممکنه دی. نه کېږي چې نه کېږي. راځئ سملئ بیمانو. هلکه اورنګزیبه دې پرنګي خو د له ډېره غټه بېعزتي ونه کړه یاره. او کنه دا پرنده نه ده، دا خو د خشکو نسوارو خبرې په مخ کې کولې او زور یې په شا کو. خو که موږ دا عوام نه وی که نه په ده به ما سمې سرکونډۍ اړولی وې. ښه هلکه پټرول ارزان شو، هلکه زموږ هلکان ډېر تیز جوړو، احتجاج کامیاب شو. اتیتر ډارلنې پرندې جوړې کار وکړو یاره، هغوی د خوله کې اور منیرګله ته په خدای یقین وکړه چې دا تاڼې مې نه وې سېزلې که نه، او دا سرکاري مراکز د له ما په بله نه وې اړولی، پوه شوې. زما نوم به جالډوب نه و. مشر دې وي او ستا غوندې وي. جالډوبه جالډوبه دا ټیرونه میرونه مې ورته پاک وسوځول اورې. تا خو تاڼم چې نو ما رامنې کړې. دا ته څه وې؟ ولې زما خو خوله کې اور ملګريه. وګوره څوک ته ورته جالډوب دی نور هم لانجه کوي. السلام علیکم. دا څه وې؟ څوک دي ایسیچو صاحب دی وایي هغه تاسو چې کوم پیر کوزولی و جالډوبه ستاسو مشر وایي د هغې نه چې کوم دی موټرسایکل اور اخیستی نو ده ته ووایه چې تاڼې ته راشه چې لږ چیک پاڼې د باندې وکړه. ورته ووایه جالډوب روژه دی، عمر به لاړ شي. عمر دغه تا یاد نو ما خو روژه ده، نو څه کې روژه را باندې د عمر خېټه خرابه وه. ورته ووایه ټیر ته اور چې کوم دی عمر ورته کړی. هلکه غټ چې ما اور نو ما خو پې اوبه واچولې. ولې تاڼې وبل کړی مړه؟ هغه اوبه وي اوبه. تا چې مې پټرول واچوله مړه غول مه خوره ګاډې وړې وې مړه. د خوشي زاپونو رب ولا کوي وکړه دا نه چې معلومولی دا کامران رینګ کړی وایي راځئ وایي چې پروګرام دی. نه کامرانه دغه کامران ته ووایه داسې خبره نشته. منیره ما ستا معلومولی، عمر مې معلومو. هلکه ستا بېایماني خو په یو سکند کې پته ولګېده. ما پې خپل پېټرول واچوله. پوه شولې تا پې پټرول واچوله. السلام علیکم ملا چرګک استاد. اورنګزیب لا راوځه که نه د خوشحالۍ مقام دی ملګریا. ډېر خوشحاله را روان یې. ډېر زیات مبارک بخیر عمره بخیر ډېر خوشحاله بخیر. پرندې تا خو ډېره غوسه کړې، ته خو هم ډېر خوشحاله. زما غوسه چېرته لیدلې؟ څنګه چل دی رزلټ دې ولیدو؟ ما ته خو مرنګ وشوی پټرول ارزان شو. ارزانۍ بې نه د مورزیا کم کوتر منګه وکړو. مسلمانه ته پته شته ټیرونه وسوځېدل، رشکې مو سېزلې، ګاډي وسوځېدل، بنګله وسوځېدې. لکه بحري جهازونه پکې وسوځېدل. وزیر اعظم کور ته ور ورته لکه تاڼې ته مې ورته سینې ولې ودرانه وه. مسلمانه او خو دا راته ووایه چې څونه ارزان کړله. ورکاله کوي څونه ارزان کړه. مشره چې څنګه ورته څملاستو خلک رال دا مشران به دې خپوره څملاستل. وایي په پټرول ارزانو تاسو احتجاج بس کې ځکه چې ملک هم غلط نقصان ورکړو. پوره 80 روپۍ ګړچ ورکو. هسې خوشحالېږئ دا ګران کړي زونه وو.
130 روپۍ خو اوس هم په خساره کې. دته ګوره دا عوامو 10 روپۍ په مونږ ارزان کړه تاسو هم لږ ریښې دا نور په تاسو ځان ارزان نه 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 خبره ټیک ده د حکومت داسې کار وکړو که نه لکه د ګډې په لمبولو کې وډبولو. نه مړه دا داسې خلک خو ځکه داسې نشي راپاسېدی که نه چې دا داسې بېایمانه خو په کور کې خپلې ښځې ته احتجاج نشي کولی نو حکومت ته به څه احتجاج وکړي. مړه دی خو تش خوراک ته پرېږده ملګري موږ د 10 روپۍ سره ارزان چې د تماکو سټه صرف راوکني بس داسې ګودړان دي راځي مړه دا په خبره پرېږده چې خوب کوي دوی دې خوب کوي. ته داسې کار وکړه مونږ خو خوشحالي کوو ټیک ته چې اتیا یې ارزان کې کار څومره ده 120 په خدای پاک په زړه باندې به رحم وبد وي کي خو تاسو کردار وکړو ته ماته خپل کردار په دې مشوره کې وښایه. وې پورې یو کردار که نه هو پټیلې سره ورکړه. کم عقل خلک یې په 120 در باندې اوس هم په خپلو پیسو کې ګران کړل او ډي ته کړئ دی خوشاټار او خوشاټاري به ګرځئ. ډیته کله شوبان گزار خدای په خپله توره ووایي اورې. سلام جده یار پرېږدي بېرته غریبۍ وباسي بار په هندوستان هم خواري اورې هم یو ورځ چې موږ پلار مور له ګټو لکه دا پرېږده مړه اب هم یو ورځ چې مونږ خپل سکوټر والو تیل دې دی لرې مړه په سکوټر سره کې غټ سوچ کوه ټرک سوچ کوه دا کولې ولې څه ته وایي خو تیل یې ختم کړه کور ته روان یم نو ولیا پیزار خو مې صحیح دي پرتوک خو مې مولټر نه دی اچولی سار مې لامبل هم دي نو تاسو بیا دا خولې پس پسې چینګې کړي دي خلم دې پوری چنګې کړې دي ملګریا چې ډېر به په یو شخ کې تیرې دي دسي او ډېر به په شخ کې دسي تیرې دي څه پوزیشن دی ولې پټرول یې ته ختم کړو سلام به نه کولو د خوشي زویا لکه باچا خبرې ظالمه د پېټرولو پمپ ته ورشي که نه نو خبر به شي په 500 روپۍ لیټر کړه د 100 روپو پېټرول مې واچول او د دوی غاښې پورې راوړم او ایسته یاره بند شو یاره ختم یې کړه د مور زوی ډېر در باندې خوشحاله شوم پوه شولې او خدای چې ګران شو مړه منیر ګله موږ سره نه سکوټر شته او نه را سره ګاډی شته د سره مې پې نه ښکته دی او نه مې پې پورته دی دا خبره خو یو ټیک وکړه خو د خوشي زوی ته پته شته نه پته ولګوه چې پېټرول ګران شي هر څه په دنیا کې ګران شي دا جرابې نه دي جرابې چې د 100 روپو جوړه ده 200 روپۍ نه ملاوي ده که نه په دې مخه ته لاړې راټوکه هاله اوس پسه کوو مړه اوس خو وړې راغی موږ په جرابو څه کوو او لر کوې مړه چرچڼې که نه چې جرابې د مثال مې درکو چې اوړه ګران شي څه به خوري جوار ګران شي څه به خوري چاول چې چاول ګران شي څه به خوري غلخورې که نه غلخور نو هر شی ګرانېږي په دې مه خوشحالېږي مړه دا وا منیره څه به اوسه کوو څنګه به ورسره څه کوې پلاره د وړو غم ځان له وکړه قد د باندې را نه شي اوس یې ګرځوه وړه څه پېژنې ټول عمر یې بورې خوړلې دي عالم مسلمانه اوس هم ډېر رش دی دا خو ماښام شي یار لکه د دې یو کس نه سیوا ولې نه پرېږده نن د وړو مثال دی د سرو زرو تا ته خو ما په هغه ټایم کې وویې که نه یاد دي شي را یاد یې که چې په دې اثر به په موږ ټولو باندې غورځېږي لکه نو د امریکې ځان له کار دی او زموږ د ملک ځان له کار دی نو د امریکې څه زموږ سویمه ده دې باندې څه خبر دی خو صرف دا وایه چې په خلکو پسې خاندي او ټخنیانې کوي خانجي ته به څه کوو خانجي د وړو له سره زر جوړ شوي دي دونه ګران شوي دي د 2 روټو په ځای اوس یوه روټۍ خورئ دله خو یوه نه خوړلی کېږي خانجي دا به څه مړه چې ډېر څه ونه شو که نه خاورې به خوري مړه او لکه د مار بیا کټمال غونته که وردننه کېږي د سرو ته خورې د وریجو تروړه پسې د وریجو پتروړه ته څه کوې یا دا خوله د وریجو خوراک ته د وریجو پتروړه څه کوې وړه ګران دي نو ما یو ایساکه داسې کار به وکړو تاسو که خو نن ورځ کې دی که نه هغه موږ شته زه وایم که نه دا رش ډېر زیات سیوا دی بېګاله به روټۍ انشاءالله دې ساغري څنګه چل دی سیکل ګوډي والا زغروي نه سوچا په پټرولو کې دی لکه د لمبې نه سره ولم راځه
نه یاره مهرباني یاره زمونږ د یقي زنځیر ارتولی دی او چې کله ما موټر سایکل واغوستو بیا یې وځغلو ټیک ده دا غریب سړي دا ټول موټرسایکل یې چلولي دي پوه شوې دا په موټرسایکلو باندې مو ګرځوي تباہ و بربادی ہے پیٹرول گران کا لا وہ چیز आजा तो बेजा साइकिल पे आजा तो बेजा साइकिल पे आजा तो बेजा साइकिल पे غلو او الکا غلوی راځه لکه د ماری ولو راځه आजा तो बेजा साइकिल पे आजा तो बेजा साइकिल पे दिल मेरे बोले कड़ी कड़ी मेरे दिल दी जानी है वो तो जाना पेट्रोल 300 वकड़ा पाकिस्तान حکومت سایکل باندې د شرمونو باندې و شرمول پکا باندې خرڅه اے ملګری ملګری کله راشه کنه ولی کله ګامه ماوی دا موټرسایکل نه لګي سایکل کې ما شکه نه مارشا با کم کنه مسوا دا مو علیکم 500 روپے موټر درکما पूरा 2 लाख रुपए बहुत सारा के बता दर का ولو تر اول تر څو غړ ظالم او کافر انسان خو سایکل په چا په 2 لک نه خرڅ کړي